بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو دی MCC شلم ویډیو تم یعنی 13 ورځې مو تاسو ډومین انسټالیشن یعنی مو تاسو ویلا چې کلم په سرور کې دغه ډومین چې ده یعنی انسټال نو زمون دغه سرور چې ده یعنی ډومین کنټرولر خو پرونم چې ده یعنی دغه ډومینم چې ده انسټال بیا ویل چې ډومین ځان ته چې ده ډیټابیس چې د دې په ډیټابیس کې مونږ یوزرز کریټ کړو د دې په ډیټابیس کې مونږ ګروپس کریټ کړو د دې په ډیټابیس کې مونږ او یو کریټ کړو او دغه څومره چې پیسان مونږ سره ممبرز د دې ټولو کمپیوټر نیمز هم مونږ سره د ډومین په ډیټابیس کې خو ډومین هم پرون چې د انسټال زمونږ د ډومین ډیټابیس نوم چې دی یعنی اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز نو د ډومین په ډیټابیس کې مونږ سره یعنی پرون چې مونږ ډومین انسټال سپنام هم انسټال کو ارسا په دې کې ګوره مونږ سره ځینې فولډرز لکه بلټنز ګروپس لکه کمپیوټر څومره پیسان چې ممبرز خو تر اوسه پورې ممبر نشته څوک لکه خپل د سرور کمپیوټر نیمز لکه چې څومره یوزر جوړه دا ټول موږ سره دلته جوړه یعنی نن موضوع باید ممبرز یعنی څنګه کولای شي چې یو کمپیوټر را واخلي او سرور سره چې ده ممبر خو مونږ چې دغه ممبر کولای چې دی وسې نشو نه یوزر کریټ کولای شو په کلاینټس کې لاګین کولای شو و نه چې دی ممبر کولای شو ولی ځکه چې دغه ممبر او دغه یوزر چې په کلاینټس کې لاګین کېږي هغه مونږ سره ترو DNS سرور کېږي یعنی دویم سرور تاسو DNS meaning د موږ سره یعنی domain name systems یا domain name چې ده servers یو خبره ده کچیرته ته DNS انسټال کړئ او نور چې ده لکه نور سرور نور د ټول انسټال کړئ لکه domain DCP WDS web server یعنی غونډه سرورونه د انسټال کړئ خو تاسو سره DNS انسټال لکه څنګه چې مونږ وایو د آسیا د غزره چې د افغانستان یعنی د غونډو سرورونو د غزره چې د مونږ سره آغا DNS سرور کچیر مونږ DNS انسټال نکو او نور غونډه سرورونه انسټال نکو نو یو پیسم چې مونږ کولای نشو چې د سرور ممبر DNS د پر استعمال DNS یو مقصد لري مونږ سره چې داغه مقصد چې د مونږ سره یعنی یو پیسي اغستل او سرور سره چې د ممبر کول دغه څومره پیسيان چې تاسو سره ممبرز دي یا ممبر کیږي غلام کیږي دا ټول چې د مونږ سره ترو DNS سرورز کیږي چې ته د دنیا پیسې او دولت او ګاډي او هر شیان ولر کو کزوی ونه لري بچیا دا ټول شیان چې د مفت دي یعنی ابو کیوري یعنی ستاسو چې دا څومره سرمایه دي دا ټول چې د سچا د پاره دي د زامنو د پاره چې ته زوی نه لري څوک تاسو سره زوی کیږي نه نو د دې پیسو نه چې د کوم ګټه نشته هم تاسو دی او زمون کې لیکي یو کس یعنی خزمه کې جیدات ته تجربه زمه کې لري جیدات لري خو زوی بیچاره نه لري یعنی دغه څومره چې جیداد او دا څومره پیسې او دولت چې ده دا څه فزول است
یعنی مطلب هم دا شي کا ډي سي پي انسټال کو کا ډبلیو ډي اس انسټال کو کا ویب سرور انسټال کو کا بیک اپ سرور انسټال کو کا فایل سرور انسټال کو کا څومره سيزونه موږ په دې سرور کې انسټال کو خو که یو پی سي تا سره ممبر کیږي نه غلام کیږي نه یعنی د دې سرور نه چې کوم ګټه نشته وچی ډینس مقصد څه شه ده یعنی یو پی سی اغستل سرور سره ممبر کوي یو مقصد دویم مقصد هم لري دو مقصد لري وبخې یو چې د موږ سره د ممبر شو دویم مقصد شاله موږ سره یعنی کله چې تاسو په سرور کې کوم یوزر کریټ کوئ او دغه یوزر اخلي بیا په هغه کلاینټ پی سي کې لاګین کې هغه چې د ترو ډینس سرور کې ممبر کېږم ترو ډینس و د سرور یوزر چې هغه کې لاګین کې هغه چې د ترو ډینس یعنی دغه دوه هدف دي مشکل نشته ډینس ځان ته خپل ډیټابیس ګوره ډومین ځان ته جدا ډیټابیس لري ډینس ځان ته جدا ډیټابیس لري ډي ایچ سی پی ځان ته جدا ډیټابیس لري هر سرور چې ځان ته خپل ډیټابیس لري خو د ډینس د ډیټابیس نوم چې د په نامه ده زون یعنی ډینس هم چې د ځان ته خپل ډیټابیس لري چې د دې ډیټابیس موږ سره په نامه ده زون خو د دې ډیټابیس په دوه حصو تقسیم شي چې یو موږ سره فارورډ لوک اپ ځانس دي او بل چې د موږ سره ریورس لوک اپ ځانس فارورډ لوک اپ ځان کمپیوټر نیم کنورټ کیږي آی پی ایڈریس یا کمپیوټر نیم ترانسلیټ کیږي آی پی ایڈریس ریورس لوک اپ ځانس یعنی آی پی بیرته چې د ترانسلیټ کیږي څه شي ته کمپیوټر نیم اپوزٹ کارت یعنی پر ایگزامپل زه د لمبر د پاسه نوم مې لیکلی زه د دې په نوم باندې یس بټن پریس کوم همداسې کوو که نو دې سره زما اړیکه ترو نوم خو نه کېږي ترو لمبرس کېږي یعنی زمونږ دغه نوم چې دی کانورټ کېږي څه ته لمبرس دا د چا په واسطه وشو فارورډ لوک اپ ځانس فارورډ لوک اپ ځان کمپیوټر نیم ټرانسلیټ ټو آی پی ریورس لوک اپ ځانس یعنی بیرته آی پی چې دی کانورټ کېږي کمپیوټر نیمس که چیرې دا ما ته زنګ ووهي نو اول د دې لمبر راځي خو په سکرین کې ما ته کانورټ کېږي څه شی ته یعنی کله چې تاسو یو کلاینټ سره کمیونیکیشنز کوئ نو د چا په واسطه کېږي د فارورډ لوک اپ ځانس وکړه چیرته یو کلاینټ غواړي چې سرور سره کمیونیکیشنز وکړي نو ترو څه شی کېږي موږ سره ریورس مشکل به نشته بیا هم درته وایم ډینس څه دپاره استعمالیږي یو پی سي اغستل سرور سره ممبر کول بیا د سرور یوزر اغستل او په کلاینټ پی سي کې لاګین کول ډینس ډیټابیس په نامه د څه یادېږي زونس زون په څو حصو ده دوه حصو ده یو فارورډ لوک اپ ځانس دي او بل چې ده ریورس دي فارورډ کمپیوټر نیم ټرانسلیټ ټو آی پی و ریورس چې ده آی پی بیرته ټرانسلیټ ټو کمپیوټر نیمز ډینس چې ده موږ سره ټیبس لري څو ټیبس دي موږ سره دوه ټیبس دي یو چې ده موږ سره پرایمري ډینس ده او بل چې ده موږ سره سیکنډري ډینس ده ډومین هم دوه ټیپه درلود یو مین ډومین او بل اډیشنلز یعنی بیک اپس اف مین ډومینز ډینس هم چې موږ سره چې ټیپس لري یو پرایمري ډینس ده او بل چې سیکنډري ډینس پرایمري ډینس کچيري واخلې نو اډ ډیلیټ چینجز د هر یو چا کولای شي یعنی فول رائټس او سیکنډري ډینس موږ سره ویل کېږي یعنی بیک اپ اف پرایمري ډینس مین ډومین او پرایمري ډینس دا په یو سرور کې هر سرور ځان ته بیک اپس لري اډیشنل ډومین او سیکنډري ډینس دا په بل پی سي کې
ځکه چې اډیشنل هم چې دی بیک اپ دی او سیکنډري هم بیک اپ دی او پرایمري ډینس او مین ډومینز دا دواړه چې دی پاورفل سلیکس مشکل به نشته نو د دې خاطر چې دی دغه پرایمري ډینس دویم نوم چې دی په نامه د ماسټر ډینس یعنی زیاتره خلک ورته پرایمري ډینس وایي و زیاتره خلک ورته چې دی ماسټر ډینس دا څنګه چې ته وایي چې واټ از ماسټر ډینس ته ولا دام نه دی ماسټر نه مطلب دا پرایمري زیاتره خلک ورته سیکنډري ډینس وایي و زیاتره خلک ورته سټیپ ډینس دا یو خبره سټیپ او سیکنډري دا یو which the forward ډینس زه پرایمري شوم دا سیکنډري شو دا کوم ریکارډونه چې زه اخلم او سیکنډري ته ورکوم ځکه چې دا ما ته پته ما ده یعنی کوم ریکارډ چې زه اخلم او سیکنډري ته ورکوم دی حالت ته ویل کېږي فارورډ ډینس چې د پرایمري نه کوم سیزونه سیکنډري ته ځي نو دی حالت دغه تللو ته چې دی له ویل کېږي موږ سره فارورډ مشکل ونشي بیا هم درته ووایم زه د ډینس انسټالیشنز بغیر د ډینس نه مونږ هیڅ کار کولی نشو ډینس انسټالیشنز د ډینس انسټالیشن دپاره چې دی یوه ریکوایرمنټس دی چې باید په سرور کې دغه ډینس آی پی ادرس اسان شوی اوس زه د ډینس آی پی ادرس اسان کولو ته ځم لینک کارت باندې رائټ کلیک اوپن نیټورک شیرینګ سنټرز بیا چې دی ایډرنټ ته به لاړ شي ایډرنټ نه بعد چې دی پراپرټي نه بعد آی پی ورژن 4 دغه کوډ چې دی موږ سره دا د ډینس کوډ دا د پرایمري دی دا د سیکنډریز دی خو زموږ سیکنډري سره کار نه موږ پرایمري غواړو یعنی زه راځم دلته آی پی ادرس اچوم چې 10.10.10.10 خو یو سیسته د فکر چې په غونډو پیسیانو کې لا خو ممبر نه چې کله ممبر کې د ممبر نه مخکې هغې دوله به اول آی پی ورکړي چې 10.0.0.2.3.4.5.6.7.8 همداسې صحیح خو دا غیدو چې په ډینس کوډ کې آی پی اچي چې ډینس کوډ کې آی پی وانه چنه نو ممبر کی یعنی ډینس کوډ کې چې آی پی ادرس اچي نو څه شی باچه 10.10.10.10 یعنی ډینس کوډ د سرور او د کلاینټونو یعنی د غونډو باید دا سم ټو سم څه چې دلته صدر څه چې ورشه یو چې خدا څنګه چې دلته 10 دی یوز کړل دلته تو کلاس بي یا کوم بل نتورک اچي نتورک سیمز ځکه چې دا نتورک او هغه نتورک بای سیمز یعنی په غونډو پیسیانو کې چې دغه ډینس کوډ بسو کې سیمز کچیر ته تاسو سم وساتل دی یو پی سي کې مواچا ولا 10.10.10.10 او هغه پی سي د ممبر کو او روسته د هغه پی سي نه دغه آی پی اخواته کې ممبر ده خو کله چې غواړي چې د سرور یوزر ځان کې لاګین کې نو لاګین کولای نشي دغه کوډ به د هیڅ وخت هم د کلاینټونو چې دی باید لري ونوس دا په ټولو کې چې دی باید سوسی یعنی سم دا سم کولای شي چې 10.0.0.1 سکه هغه یې په سره سم تو سم چې د ځای نه دی لاګش خو په کلینس کې 10.00.2.3.4.5.6 دغه کوډز دا د چینجبل ولې ځکه چې دې کوډ په واسطه مونږ شیرینګز کوو او د دې کوډ په واسطه مونږ یو بل سره ممبر کیږو او د سرور یوزر په کې لاګین کوو یعنی دا سنس دا کوډ سیم او دا کوډ ډیفرنس مشکل ونشته وای اوکې بیا اوکې او بیا کلوز صحیح شو اوس راځو د ډینس انسټالیشنز ته پرون موږ سره ډومین کې هم ډینس راغلی ډومین انسټالیشنز کچیرته تاسو ډینس ډومین سره انسټالوئ نو اول به آی پی به دا اچي بیا به ډومین سره
که دومین سره انسټال نو هم اول آی پی او که مینول انسټال نو هم اول آی پی زو په خاص DNS installations اوس خو دومین نه موضوع تللی لار بشه add rules and features next byte کې او next byte کې او را بشه دلته DNS server دا به چک add features ګوره DNS next byte کې او install کچیرته یو سرور بیرته ریموف کول غواړي ختمول غواړي لار بشه چیرته منیج او دلته بس شي واخلي ریموف رولز نه بعد چې ده next اول ته بسو کې DNS قسم چک ولا ګول کنه بیرته دا چک اخوا دیګ next کا او بیا ریموف باندې کلیک خپل ختمي کی خب آگه نه بعد کلوز بای کلوز نه بعد چې دا ټولز ته بلاش او ټولز نه بعد DNS ته بلاش خود DNS د تلل نه مخکې لار بشه بیا لینک کارت ایډرنټ چې دا سیس د ډیزاین نه ونوزي دا خبر چې بیرته دوباره لینک کارت تللس پراپرټیز آی پی ورژن رولز ګوره موږ خو ته نه چولو لوبیک سیریز زیاتره خلک چې دا بیرته خپل دغه آی پی ته نه راځي وایي زه بس انسټال شو راځم او زی الته یو پی سی کې الته آی پی اچ 10.00.2 او DNS اچ 10.00.1 وخی دا ولې نه ممبر کیږي ایرر ورته ورکي وای دا څنګه د استاد شو زمونږ ونه شو دا سي حساب شو دلته ګوره DNS واحد ترين سرور ده چې په دې باندې ډېر لوډز هغه کیدا نو دومره لوډ په دې آی پی باندې اچي چې خپل آی پی دا چې مکمل لري کوي او ډایرکټ لوپ بیک چې بیرته به دا راځي او بیرته اماغه عادي حالت یعنی څه چو اماغه چې دې سیستم فکر دی اوکې بای کې کلوز نه بعد ډبل کلیک آن سرور نیمز فارورډز خپل ځان خپل ډومین سره لینک کړه آیا دا مونږ لینک ډومین سره مونږ خو نه د سکارم نه لګره دروس یعنی خپل فارورډ له قبضان خپل چې دا ډومین سره ځان خپل لینک وس ریورس تاسو فارورډ په خپل جوړ وي خو ریورس پکې جوړ نه وي چې زو رائټ کلیک او نیو زون تاسو نیکسٹ کل پرائمری کے سیکنڈری ہیں پرائمری والوں کے سیکنڈری پرائمری نیو کے سیکنڈری جوڑی ولا کے جوڑی نیکسٹ ڈومین نیم ایروساف دے گا نا کوم ورژن استعمال ہو کا کلاس اے وی نو یو کور یعنی نیٹ ورک یو دانه پکور پکې اچ کا کلاس بی وی نو دو نیٹ ورک دي کا کلاس سی وی نو بیا درې نیټورکس نو دلته څه شي چې صرف ټینس بس هوست نه لیکل کیږي ځکه چې هغه د کلاینټ آی پی نن یو هوست د سبا چینج کوي بل سبا چینج کوي نو هوست مونږ چې ده نه لیکو چې پرې د خپل چینج را چینج صحیح کا کلاس بی وی نو دو کوره باچه خو دو هوست و پرېږ دی کا کلاس سی وی نو درې کوره باچه هغه یو هوست وسم لاګ دی صحیح نیکسٹ بایک اتوماتیک اپډیټ و نیکسٹ یک او بیا فینیش ریورس لو قبضانم جوش نور کار ختم دی یعنی DNS ټول دومره کې موجود فارورډ خپل جوړي ریورس ته ورته جوړ کا بس یعنی اوس غواړو چې هغه بل پی سي د دې سرور غلام وګرځي ممبر کوي